دا پکې راغو خیر دی چې راغو افغانستان کې نه افغانستان کې زو ما ورته زه چې زو ګوره ګوان را سره شته شته که ما سره ریکارډینګ پروت دی ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ دوه شعرونه به در سره خپل ډالۍ کړم او د نظام لالا نه به شعرونه اورو شعر داسې دی چې د لاس په کرښو کې مې غم پروت دی ځکه لمنې کې مې نم پروت دی او لا به ځورېږي غولېدلي کاما تا نه لا ډېر لرې قلم پروت دی او دردمن مومن د ته کوی راته د یار خبرو کې مرهم پروت دی راځه لالا نه شعرونه اورو خوندور شعرونه ترې اورو شعرونه خو به خوندور داسې خوندور نه خو افغانستان کې خو تا ما سره ګوته کړې وه که نه ګوته در سره ما نه وکړې ګوان دي را سره بل ټکې به دې نه کولو ځو چا سبی پاسېدو تا ویزو ما درته ویزو نه پاسو یاد دي که نه دغه دې څو شعرونه دي چې اول یو دوه شعره ویم چې د عزیره ارشاد د ګل لپاره موضوع سره یاري کړې ده مونږ د مینې په نوم داسې جواري کړې ده او دغه نفلونه دې په سین باندې له وشه مولا چې موسلې نه دې زموږ څوکیداري کړې بیا یې وایه دغه نفلونه دې په سین باندې له وشه مولا چې موسلې نه دې زموږ څوکیداري کړې ده او مونږ کلیوالو سره ټول عمر د ښار خلکو تا نه یادومه مونږ کلیوالو سره ټول عمر د ښار خلکو ناز ادا کړې ده او مینه بازاري کړې کاږه واږه باڼه یې داسې صف په صف دي ولاړ د جنګ میدان جوړ دی غازیانو تیاري کړې ده او څو شعرونه دي چې قسمونه ښه پاخه خوري چې پردي مالونه نه خوري قسمونه ښه پاخه خوري چې پردي مالونه نه خوري پردي مالونه داسې لکه خپل مټ نه وړه خوري سر به کله اخیر وخوري چې دا غټ خلک واړه خوري سر به کله اخیر وخوري چې دا غټ خلک واړه خوري وی خو یوړه خپله برخه تاوانونه تل وده خوري او بنا یو ځل دربلیږي تیندکونه تل ړانده خوري څوک په زور مو د ټوپک خوري څوک په زور مو د چاړه خوري نه یې کار شته نه یې کسب دا د کمې خوري دا څه خوري چې د خپل مال تپوس نه کړي د هغې مالونه غله خوري بیا وایه چې د خپل مال تپوس نه کوي د هغې مالونه غله خوري په جرګو کې ګډان غواړي په خپل کور کې به سابه خوري وی نو ډېر ښکلی دی اداګانې څه بلا دي خو به زړه مې په کاته خوري دیدنونه به ور نه کم دا قسم په تناره خوري واورئ دیدنونه به ور نه کم دا قسم په تناره خوري او نظام هسې لیونی دی چې د خلکو سره زړه خوري قربان دې شم لالا لا دې ژوندی راته لره نظام هسې لیونی دی چې د خلکو سره زړه خوري ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زم سید دلشاد شمله 78 مارکیټینګ نه څنګه تاسو کته شي زنن راغلی خپل نوې پروجیکټ ته چې بنوم یادېږي نادرن هوم پېښور په نوم باندې کو د دې د لوکیشن حواله خبرو کو چارپریزه چوک اصحاب بابا روډ چې د اوسکرنی سکول سره بالکل څنګه بنیاد باندې زموږ سوسایټي واقع ده دغه موږ تاسو لري رهایشي پلاټونه درکو 3 5 7 10 ملي رهایشي پلاټونه بدل کوم د سلور کاله په اقتصاد باندې نو دغه چې سہولت لحاظ خبرو کو ګیس بجلی اوبه پارکونه هسپتال دا پدې کې اویلیبل دي تاسو کته چې زموږ ډیولپمنٹ کار هم ختیځ او شور سره جاری دي سایډ افیس زموږ تیار دي کم زموږ 50 فټ مین روډ دی هغه هم تیار دي سټریټ لایټ تاسو کته شي سټریټ لایټ هم تیار دي نو نن راشي په دې ورکړی شوی نمبر باندې موږ سره رابطه کوي او د خپل پلاټ مالک جوړ شي والسلام